د پوځ پر ضد د مبارزې اساس چا کېښود؟ د عمران خان پلویانو څنګه د پی ټی ایم په لاره قدم کېښود؟ منظور پښتین ولې د پی ټی آی سره لاس یو نه کړ؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې به مو همدې ویډیو کې ګډ جواب شي. نو هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. نجیب آزاد لیکلي په پاکستان کې روان کړکېچ وضعیت زموږ د تیار خوړو طبیعت خورا په ښه ډول نندارې ته وړاندې کړ. په کابل، پښتونخوا، غرب او عرب کې ناست موږ افغانان تر بړستنې لاندې خورا د انقلاب او مبارزې رمباړې او د میدان پر خلکو ټاپې وهلو کې تر هر قام مخکې یو. زموږ 99 سلنه افغانانو په خټه کې ملاتوب نغښتی. ملا چې کله په منبر ولاړ وي هیڅکله د موږ زموږ اصطلاح نه کاروي، بلکې د تاسو ستاسو اصطلاح کاروي. تاسو به غرق شئ، تاسو به الله تباه کړي، په تاسو کې غیرت مړ شوی، تاسو ته الله عذاب لیکلی، تاسو بې غیرت او بې ایمانه یاست، تاسو جهاد وکړئ، تاسو ټوپک راواخلئ او داسې نورې به بولالې. ملا تل ځان ته برات ورکړی او ځان یې جنت او بل یې دوزخ ته له وړاندې تضمین کړی. د افغانستان او پاکستان په روان وضعیت کې بې شمېره کابل، پښتونخوا، غرب او عرب میشتې افغانان شعارونه ورکوي چې د طالب پر وړاندې وسله راواخلئ، څه ملا مو ماته ده بې غیرتو. طالب باید په ټوپک له منځه لاړ شي او سپورټ وکړي. بله خوا بیا دا څو ورځې د اوسپنیزې مبارزې نارې وهي چې سرې خولۍ او منظور که جاسوس نه وای نو ولې له دې شته فرصتونو ګټه نه اخلي؟ راوځئ که د افغان وینه مو په رګونو کې وي نو چپه یې کړئ. دا تور پنجاب ګینې هسې موږ مه غلطوئ. تاسو هسې د جلسو خلک یاست او د جاسوسۍ لپاره د پاڅون نارې وهئ. لیکن د دغه مبارزینو سیاسي شعور دومره ټیټ دی چې یہ جو دهشتګردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، پاکستانی فوج دهشتګر ہے. او داسې نورو نیټریټو بنسټ همدې منظور کېښود. د پی ټی ایم له راولاړېدو وروسته د پی ټی آی په ګډون نن په پاکستان کې لسګونه میلیونونه خلک د پوځ خلاف همدا نارې لګوي. لسګونه میلیونونه خلک ولیدل چې که چیرته منظور او پی ټی ایم دا ناره لګولی شي نو دوی هم کولی شي. په خالي لاس او جیب منظور د پنجابي پوځ په موجودیت کې د دې پوځ ټبیو او طلسم مات کړ. د پاکستان په تاریخ کې بل هیچا په دومره جرأت او لږه موده کې د پنجابي پوځ د ظلم او تکبر اسمان داسې نه ده رانړولی لکه منظور چې ړنګ کړ. نن که عمران خان پخواني متقاعد پاکستاني جنرالان، پاکستاني خبریالان او کابولس په نوم د زمري پوځ څخه ګیدړ او مکار جوړ کړ نو د دې بنسټ منظوري ښیي. نن چې عمران خان او عمرانیان کوم شعارونه ورکوي، منظور دا شعارونه هغه مهال ورکول چې عمران خان به باجوته پیغمبر او پنجابي پوځ ته د خدای د لښکر خطاب کوه. بله خبره دا ده چې همدغه مبارزین دی منظور ته همدومره خلک وسلې او امکانات ورکړي لکه عمران خان چې لري، بیا دې ورته کړنو غوښتنه ترې وکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.